زه اکثر را خبره کوم وی پلانکي د پاکستان د آزادۍ تجویز پیش کو او پلانکي پکې خوب ولید او ملک آزاد شو. مې دا جوړ په خوبونه آزادېده، په خوب ملک آزادېږي یا په سوچ وی دی پلانکي سوچ پیش کو. زه خو به زرګونه سوچونه پیش کوم نو زما په سوچ خو ملک نه آزادېږي. تاسو تپوسو کې زموږ مشران وګورئ، شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه، مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه، عبید الله سندھی رحمت الله علیه، دا تاریخ ته علماء وګورئ، قسم په الله چې حیران بشه. یو مورخ لیکي، یو انګریز مورخ، وی دغه زمانه کې زه روان یم، وی په هندوستان کې دلی نه روان یم، وی یو اونې پورې د یو عالم وجود تړلی شوی دی او شهید پروت دی. دا علما به صاحبه د خنزیر او د سور په سرمن کې بند کړل او ټکونه به تیر کړل او بټو ته به د اور بټو ته د چونې بټو ته به غورځول. د علماو او د پښتنو تاریخ ته د قربانونو ډک پروت دی. نو که څوک وایي چې پښتانه د خالد بابا اولاد د نظام دا به نسبي نه، دا به روحاني اولاد دي. لکه څنګه چې هغه کې بهادري وه، دارنګې پښتون خو چې سوچه مسلمان پښتوني هغه بیا بهادري. په بهادرۍ کې، تحریک ازادۍ کې، د علماو شات او درېدو کې، هر مقام کې، په میدان کې وتو کې الحمدلله د پښتنو یو تاریخ شته دی. خدا نه چې نسبي د خالد بابا اولاد یو، نه نسبي ما ته پته نه لګي، که بل چا ته پته لګي، چا ته تاریخ معلوم وي به، خو روحاني موږ دا دعوه کوو. موږ مسلمانان الحمدلله دا دعوه کوو. ګوره څومره زموږ خلک چې عبادت کوي بدني، دا ګورې بل قوم نه کوي. تاسو لاړ شئ سند ته ولاړ شئ او د نورو علاقو ته لاړ شئ، دا تبلیغ والا اکثر دي، هغې ته تپوس وکړئ، یقین وکړه چې په روژه کې هغې ودونه کوي. روژه پېژنیم نه چې ډېر خلک دې بانډو کې روژه پېژنیم نه چې زه روژه نیسم. د خدای فضل دی زموږ پښتانه ښې روژې نیسي، د الله فضل دی. یو څیز کې موږ لږ کمزور یو چې د مالي عبادت کې بیا موږ نه یو شوي، مالي عبادت کې نه یو شوي. هغه خلک په مالي عبادت کې تکړه دي، خو بدني عبادت کې که جهاد دی، که هغه مونځ دی، که هغه روژه ده، که هغه بل عبادت دی، هغې کې پښتانه بیا تکړه دي. خو چې یاره پښتنو سره سوچه مسلماني وي، ګورې دا پکې شرط دی، سوچه مسلماني چې وي پکې. الحمدلله موږ پښتانه یو، موږ سوچه مسلمانان یو. نو موږ د خالد بابا نه چې د هر صحابي اولاد یو، موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم روحاني اولاد یو. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه فرمایي، هر تقی، هر پرهیزګار سړی او هر پاک انسان دا وی زما اولاد دی. بهر کیف صحابه کرامو چې قربانۍ کړي دي، نو الله دې د هغې له د هغې په آخرت کې په جنت کې بهتر اجرونه نصیب کړي، ځکه چې دا د هغې ژوند د قربانونو ډک دی. قسم دې کور پرېښودی دی. نبي علیه السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه، یو صحابي وله راغی، وی د الله رسوله، وی ما له هغه خپل کور خو د کافرو نه واله که نه، ځکه چې دې هجرت کړی و مدینې منورې ته، نو کورونه ترې پاتې شو، هغه کورونه کافرو قبضه کړل. وی اوس خو موږ مکه مکرمه فتح شوه، نو ته مهرباني وکړه زما هغه کور دی هراله راکړه. نبي صاحب مبارک ورته اشاره وکړه، دې خوا راشه، غوږ کې ورته پټه خبره وکړه. صحابي روان شو، بس ټیک شو جي. صحابي چا تپوس وکړه، وی حضور پاک مبارک درته څه وایي؟ وی ما ته وی چې د کم کور دی د الله په نوم پرېښی دی او هجرت کې ترې کړی، تپوس یې مه کوه. وی مې چې بلکل یې نه کوم. هغه کورونه بیا هغوی واپس رالل مکې مکرمې ته فتح یې کړه. نبي علیه السلام مبارک وي چې کوم کورونه هم د الله په نوم پرېښي دي، بس پاتې مې غواړې نه غواړو، اسم نشته، کورونه پاتې، ځمکې پاتې، پیسې پاتې، بچي قربان. ځکه خو الله صفت دی په قرآن کې، والذین معه اشداء علی الکفار، د کافرو مقابله کې سخت، رحماء بینهم، یو بل سره شیر و شکر، رحماء بینهم. افسوس دی نن زموږ مسلمان کافر پرېښی دی، خپل منځ کې سره یو بل باندې سختی کوي، یو بل سره ظلم کوي. اخرت خو ير دی، ځمکه خو یره چې ځمکې له بمزو. تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا. پیغمبر ته ورته ګورې هر وخت پر رکوع په سجده پرتي او د الله فضل د الله نه غواړي. او دا مثال تورات کې د دې ذکر دی، دا په انجیل کې ذکر دی. نو صحابه بهتر مخلوق دی د الله، د نبی علیہ السلام صحابه، ځکه د حضور پاک ډېر لوی خدمت یې کړی. د نبی علیہ السلام نه په دې سینو غشي تنبولي دي، د نبی علیہ السلام مبارک نه په تورو باندې په خپلو سینو د تورې غزارونه تنبولي دي. او دا زموږ دین خو چې موږ ته رسېدلی دی، خو د هغې برکت دی. الله دې موږ هم د هغې په نقش قدم روان کړي.
او پروردګار دې زمونږ هم د دواړو جهانو خیر نصیب وګرځولي. که یو سړی حج ته لاړ شي او په دلته قرباني واجب دی، به دلته قرباني کوي او که نه به کوي. د دې داسې مسله ده، دا لږه اوږده خبره ده. یو سړی چې حج لځي نو دی کې دې ځای نه لاړ شي، نو څوک مدینې منورې ته د حج نه مخکې ځي او څوک ترې وروسته ځي. نو چې کوم سړی مدینې منورې ته د حج نه مخکې ځي نو د هغه دا قاعده چې دې څنګه مکې مکرمې ته ورسېږي نو دوی یو ورځ به تېرې کړي، نو په درېیمه یا په څلورمه ورځ باندې دوی فوراً دیږي مدینې منورې ته. نو بیا مدینه منوره کې د ده 8 ورځې پوره کېږي، نو بیا واپس راشي مکې مکرمې ته. نو دی چې د دې ځای نه لاړ مکې مکرمې ته او د مکې مکرمې نه بیا لاړ مدینې منورې ته او د مدینې منورې نه واپس راشي مکې مکرمې ته، نو چې د مکې مکرمې ته د مدینې شریفې نه واپس راشي، نو که د ده او د حج د ورځو په منځ کې